الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه و نیکی هیله قدرمانو انجینر صاحبانو، هیله‌مندم چې ټول به روغ او جوړ یاست. درنو انجینر صاحبانو، دا د ډوډکیټ شپږم درس ته راورسېدلو او په تېر درس کې موږ او تاسو په یو شمېر موضوعاتو باندې چې د ډوډکیټ له انټرفیس څخه عبارت وو او موږ په اردو ماونجو همدغسې په دغه موضوعاتو چې تاسو یې ګورئ په دې باندې بحث وکړو او پوه شولو چې د څه دپاره استعمالیږي. زما په نظر تر سنپ کراوزر to 2D reference point پورې موږ ویل او نن هم راځو show height line width په دغه موضوع باندې بحث کوو. مګر مخکې څخه چې خپل درس پیل کړو تاسو درنو انجینر صاحبانو ته هیله کېږي تر څو دغه ویډیوګانې او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم ترې مستفید او ګټه ترلاسه کړي. راځو خپل نوي درس ته چې نن عبارت ده د لاین ویډ څخه یا هم د لاین ضخامت ویډ چې د ضخامت ته ویل کېږي. زه راځم دلته قدرمن انجینر صاحبانو یو لاین انتخابوم. مثلا دغه یو لاین ده راکړئ چې زه به ورته ماش فال کړم. دغه یو لاین ده ما دا رسم کړ. اوس هم راځم د ده په واسطه د کنټرول یو په واسطه دغه لاین ته زه ضخامت ورکوم. دغه لاین ته زه ضخامت ورکوم. دغلته وګورئ لاین ویټ. دغه لاین ته زه دغسې 10 ملي متره ضخامت ورکوم. اما وګورئ لاین کم توپیر رانغی. وینئ هماغه پخواني حالت کې ته راځم دغه بل لاین ته دا وګورئ همدغسې دې ته هم دا سلیکټ کوم او کنټرول یو وهم او بیا راځم دې ته هم یو ضخامت ورکوم مثلا 90 ملي متره. اما وګورئ کوم توپیر رانغی پکې. ولې دلیل څه ده؟ همدغه د لاین ویټ آپشن چې ده دغه فعال او غیر فعال. که چیرې دغه مونږ فعال کړو تاسو وګورئ ضخامتونه یې مونږ ته ښکاره کوي. وګورئ دا ضخیم شو او دا هم هماغه خپل ضخامت لري. که چیرې دا بیرته آف کړو تاسو وګورئ دغسې مونږ سره مرسته کوي. دا بیا په نورو مواردو کې مونږ سره په بعضې ځایونو کې مرسته کوي چې دغه پروژې مو دروند کېږي یا هم دغه پروژو کې بعضې لاینونه ضخیم وي بعضې نري وي. د هغې د ښودلو لپاره دا ډېر ګټور ده. دا هم د لاین ویټ. راځو بل درس ته یا بل موضوع ته هغه هم چې تاسو ګورئ ترانسپرنسي. ترانسپرنسي د شفافیت ته ویل کېږي. څنګه دې نه څه استفاده کوو؟ ماته اجازه راکړئ چې زه انزرټ ته لاړ شم یو تصویر راوړم. زه د یو مثال په ورکولو سره فرض کړئ زه دغه مثال راوړم یا داسې یو تصویر چې لیکنه پکې وي. تاسو دغه تصویر وګورئ. زه دغه غواړم دغه تصویر راوړم. اوکې فرض کړئ دغسې. اوس تاسو دغه تصویر وګورئ قدرمن انجینر صاحبانو. زه ترانسپرنسي که چیرې تاسو وښایم زه یو سرکله یو دایره به رسم کړو یو په دغومره ضخامت سره بل سرکل به په دغومره قطر سره او یو بل سرکل هم به رسم کړو په دغه قطر سره. زه راځم دیو ته قدرمن انجینر صاحبانو رنګونه انتخابوم رنګ ورکوم ورته وان کالر به کړو. دا هم دغه حالت ده. ترانسپرنسي دلته وګورئ ترانسپرنسي دې ته شفافیت ورکوم 80 او پوینټ اخلم. وګورئ انټر وکړم ترانسپرنسي وشو. بیا راځم قدرمن انجینر صاحبانو رنګ انتخابوم. دا ځل ترانسپرنسي 9 یا هر څومره چې ستاسو خوښه وه هغومره انتخاب کړئ. راشئ دغې ته انتخاب کړئ انټر ووهئ. بیا راشئ انجینر صاحبانو بیا بل پک پوینټ به واخلئ او انټر وکړئ. ترانسپرنسي دې دا ځل 0 کړئ. اوکې ووهئ. اوس راشئ قدرمن انجینر صاحبانو دغه به موف کړو. تاسو دلته وګورئ ترانسپرنسي ما دلته آف کړی دی. که چیرې ووهئ زه د دې ترانسپرنسي ما بدل نه کړ. زه د دې ترانسپرنسي بدل کړم. زه دې ته یو رنګ ورکړم. ما ترانسپرنسي د ټولو یو واخیسته. دا به انټر کړو. ترانسپرنسي به یې 70 کړو. اوکې به یې کړو. صحیح شو. اوس راځو دغه بل ته
بیل هر یو ته ټرانسپرنسي ورکوو. مثلا پک پوینټ کوم د هغې ټرانسپرنسي زه نشتم 14 یا هم هر څومره چې ستاسو زړه یعنې بیل باید تاسو ورکوئ. پک پوینټ یې کوو دغه دویم ته ورکوو انټر کوو یې. اوکې راځو دریم خپل دغه دریم دایره چې موږ سره رنګ واخلو صفر مو که صفر حالت ته مو راوړه انټر وکړو اوکې کوو یې. وای نخیسته اجازه راکړئ ما ته ووایم transparency صفر ده انټر اوکې. اوس وګورئ تاسو انجینر صاحبانو دغې دایرو ته تاسو وګورئ د دې ټرانسپرنسي چې ما صفر واخیسته زه دا موو افتته زه غیر فعال کړم افتم او غیر فعال که وګورئ دغه دایره چې تاسو ګورئ ممکن تاسو ته ښکاره شي. اوس د دې شاته ټول هغه اجسام یا لیکنې چې دي ښکاره کېږي وینئ د دې تر څنګ لږ ښکاره کېږي دومره واضح نه ده. دلته شفافیت یې ګورئ هر یو یې توپیر کوي. که چیرې زه راشم دغه شفافیت یا ټرانسپرنسي زه سلو ته واړم یا 90 ته وښئ نو پک پوینټ کوم ممکن دغه سنټر ووهم اوکې کړم توپیرونه وینئ پکې یو څه توپیر پکې راځي. که چیرې زه یو بل دایره م واخلم مثلا دغه دایره زه واخلم او راشم دغه ته رنګ ورکړم ټرانسپرنسي 90 اوکې انټر وکړو بیا هم اوکې وینئ یو هغه شفافیت یا یو رنګ اخلي. بعضې وخت چې تاسو هر یو همدغه ځان سره پریکټس کوئ بیا تاسو ته توپیر یې ښکاري. بعضې وخت راځي داسې لوحې او بعضې اجسام نور چې موږ او تاسو غواړو هغه ښکاره شي مو دغسې وګورو. مثلا یو دایره کې دلته تاسو یو لیکنه کوئ غواړئ چې د دې شاته هم یو څه ښکاره شي په دغسې مواردو کې موږ سره ښکاره کېږي. که چیرې دغه ټرانسپرنسي دغه بټنه آف وي وګورئ وینئ ټول اوس نه ښکاري موږ ته هغه اجسام ټول آبي رنګ شو. که چیرې ټرانسپرنسي آن وي وګورئ هر یو خپل شفافیت ښکاره کوي او دغه کوي مختلف قیمتونه اخلي د صفر څخه تر 90 پورې وینئ. دا و د دې برخې څخه د ټرانسپرنسي له برخې سره چې موږ سره دغسې د استعمال موارد لري. بله برخه چې تاسو دلته وګورئ سنپ کراوزر ټو 3D ریفرنس پوینټ دا هم سنپینګ ده چې مثلا ما تاسو ته دلته دغې سنپینګ ښودله چې دا په 2D برخه کې و چې د یو خط د منځنۍ برخې څخه د خط آخرنۍ برخه د دایرې مرکز و شوا او دا شیان موږ ته ښکاره کوي. دا هم په 3D برخه کې انشاءالله بیا په 3D برخه کې پرې بحث کوو. تر څنګ موږ سره بل موضوع چې ده تاسو دلته وګورئ فلټر آبجکټ سلیکشن دلته هم د عناصرو د ما مخکې تاسو ته د 3D په برخه کې استفاده کېږي. موږ ته مختلف 3D برخه کې اجسام وي څو ډوله اجسام مثلا یو مربع وي یو مستطیل وي یو د مثال په ډول مخروط وي دغه اجسام بیا موږ ته فلټر کوي. تر څنګ یې راځو دغه موضوع ته چې بیا دا 3D موضوع مربوط کېږي او دا هم د گیم زوم چې دا نوی اپشن ده راتلونکي کې په دې بحث کوو او دغه موضوعات چې د انوټیشن برخه ده وینئ انجینر صاحبانو دا د انوټیشن برخه ده موږ تاسو سره چې دا هم بیا وروسته په فارمټ برخه کې بیا دې باندې بحث کوو. اوس هم راځو دغې سیټینګ برخې ته. تاسو ګورئ انجینر صاحبانو په لومړي ورځ کې زموږ او ستاسو دوپلیکیټ یا په تېرو درسونو کې زموږ او ستاسو دوپلیکیټ دغه کاري صفحه داسې شکل نه درلوده لکه اوس ګورئ دلته ریبون و پینلونه و باندې اوس دغه تغییر شوی ده. لکه د مثال په ډول زموږ او ستاسو د دغې دوپلیکیټ شکل دغسې و تاسو وینئ دغسې یو شکل یې درلوده. څنګه راغلو دغسې شکل مو ورته غوره کړه او دغسې یو انټرفیس مو ورته جوړ کړه. یو دلیل دا ده چې دغسې انټرفیس موږ سره یو دغه پروژې د ترسره کولو لپاره اضافي ځای موږ ته پیدا کېږي. دویم بعضې کارونه موږ سره اسانه کوي. بعضې مثلا بیا په راتلونکو درسونو کې دغه توپیرونه یې تاسو ته وایم چې څه توپیر لري دغه څنګه استفاده کولی شو ده او د دې ګټې څه دي. نو مخکې څخه چې راشو څنګه دغسې یو انټرفیس موږ تاسو تشکیل کړو په دې باندې بحث کوو. اول راځو دغه سیټینګ برخې ته تاسو وګورئ یو
ډرافټینګ ان انوټیشن ده. ډرافټینګ معنا هغه لومړنی حالت یا هم هغه پخوانی د کمپنۍ څخه جوړ شوی ده. لکه چې تاسو ډرافټینګ او انوټیشن ته راشئ دغسې یو حالت ځان ته غوره کوي او دغسې شکل نیسي. ورپسې موږ سره 3D بیسکس دي. 3D بیسک موږ سره څه کوي؟ 3D بیسک موږ سره د 3D برخه کې د AutoCAD په 3D برخه کې کله چې موږ تاسو کار کوو له خیر سره بیا په دې باندې مفصلا بحث کوو. دغه 3D ابزار او وسایل دي موږ سره د دې په ترسروي کې مرسته کوي چې څنګه د دې څخه استفاده وکړو. دغه 3D برخه وه د 3D بیسکس. 3D موډلینګ چې دا د 3D بیسکس فرق دا ده چې دې کې عناصر لږ څه کم دي. بیا 3D موډلینګ کې تاسو وګورئ عناصر ډېر کېږي. موږ دپاره ډېر شیان د 3D موډلینګ یا د 3D کارونو ترسره کولو لپاره راکوي. او ورپسې چې دغه شاید دغه انټرفیس ما جوړ کړی ده چې د کارونو د اسانتیا دپاره او موږ سره بله مرسته دا ده چې کاري صفحه ډېر ځای پاتې کېږي پکې. څنګه کولی شو چې دغسې یو شکل جوړ کړو؟ د دغسې یو شکل د جوړولو لپاره ډېر اسانه لاره ده چې له تاسو څخه زما هیله ده چې حتما تاسو دغسې یو انټرفیس ځان ته جوړ کړئ ځکه چې موږ سره مرسته کوي زموږ د کارونو په اسانولو کې. څنګه کولی شو دغسې یو انټرفیس جوړ کړو؟ راځو اول تاسو دغلته وګورئ. تاسو چې راشئ دغه پینلونو کې دغه مینو بار لاندې دغه ځای کې کلوز بټن ووهئ. خپله زموږ دغه ریبون څه کېږي؟ کلوز کېږي. کله مو چې دا کلوز کړه اجازه راکړئ چې زه RIB ریبون بېرته راولم. زه ریبون راوړم. تاسو وګورئ زه دا کلوز کوم. اجازه راکړئ. راځو دغه هلته انجینر صاحبانو کلیک کوو او موږ او تاسو کلوز کوو خپل دغه ریبون. که زموږ او ستاسو ریبون کلوز شو غواړو چې یو نوی انټرفیس ځان لپاره جوړ کړو نو د دې لپاره موږ کولی شو اول راشو باید د خپل ټولز یا هغه مهم او اړین عناصر چې موږ او تاسو ورته اړتیا لرو هغه باید څه کړو؟ راوړو او ځای په ځای کړو. راځو ټولز ته. ټولز کې راځو ټول بارز ته. ټول بارز نه وروسته AutoCAD. اول ټولز یا ټول بار چې موږ او تاسو ورته اړتیا لرو هغه د ډرا آرډر یا هم ډرا ده چې موږ او تاسو باید دا راوړو. ځان سره وګورئ ډایرکټ خپله د ډرا آپشن دلته موږ او تاسو ته راغی. دا یو. دویم بل آپشن چې موږ او تاسو د دې ټول بارز د راوړلو مختلف تګلارې دي. تاسو کولی شئ د شارټکټ له لارې منفي ټول بارز ولیکئ او د ټول بار نوم ولیکئ خپله راوړي. نور لارې هم لري خو اسانه لاره همدغه ټول بارز لاره ده. ټول بارز نه وروسته راځئ ټول بار څخه وروسته راځئ AutoCAD ته. AutoCAD کې بل آپشن موږ سره هغه د موډیفای ده. د موډیفای ټولز ځان سره راوړو. تاسو وګورئ د موډیفای ټولز راغلل موږ سره دغلته ځای په ځای شو. دغه ده موډیفای ټولز موږ سره دا ده او چې دا به هم دلته اوس به یې کېږدو. وروسته به یې ترتیب او تنظیم کړو. بل ټولز چې موږ او تاسو ورته اړتیا لرو او ډېر موږ او تاسو دپاره پکارېږي هغه د ډایمنشن ده چې ډایمنشن باید موږ او تاسو چې دغلته ځای په ځای شو. بل ټول بار چې موږ او تاسو ورته اړتیا لرو ډېر هغه د موډیفای شو. ډرا آرډر ده چې ډرا آرډر هم دغلته ځای په ځای شو. دغلته وینئ یو دوه درې. او بل ټول بارز چې موږ ورته اړتیا لرو هغه ډایمنشن هم شو ډرا آرډر او بل موږ سره لیر هم ډېر اړین ده چې باید لیر هم موږ سره وي. لیر دلته ځای په ځای شو. او بل کوم آپشن موږ ورته اړتیا لرو کوم ټول بارز ته مختلف ټول بارونه لري. کوم یو چې تاسو ته ورته اړتیا درلوده هماغه تاسو کولی شئ چې ځان ته یې راوړئ او دغلته یې ځای پر ځای کړئ. خو زما په اند همدومره بس ده. که چیرې نور هم تاسو غوښته تاسو کولی شئ بیا یې راوړئ او دلته یې ځای په ځای کړئ. راځو دا ترتیب او تنظیم کوو. زه دغلته به ځای په ځای کړو. دا هم دلته صحیح ده او دا دلته او لیر هم دلته. همدومره عناصر او موډیفای هم ممکن راوړو دغلته ځای په ځای مو که صحیح ده. اوس راځو دغه آپشن چې موږ او تاسو دغه خپل
خپل انټرفیس مو جوړ کړ، دغه لیارونه مو دلته راوړ. بعد د دې څه کوو انجینر صاحبانو چې موږ تاسو راځو سیو کرنٹ از باندې چې تاسو کلیک وکړئ، همدغه کوم انټرفیس چې تاسو جوړ کړی ده همدغه په یو نوم باندې تاسو باید ځان سره سیو کړئ. مثلا زه وایم احمد، دغه انټرفیس د احمد شو، دا سیو کوو، سیو شو. مثلا اوس که چیرې تاسو هر وخت لاړ شئ او مثلا تاسو ډرافټینګ کې هستئ، غواړئ چې احمد انټرفیس نه تاسو استفاده وکړئ، ډېر په اسانۍ سره راشئ انجینر صاحبانو، دلته مخکینی شاهد په نوم احمد باندې کلیک وکړئ، هماغه د احمد انټرفیس راځي او تاسو کولی شئ چې هغه نه استفاده وکړئ. او ما تاسو ته مخکې مې ویلي چې د ده ډېر موږ سره ګټور ده او موږ سره بیا مرسته کوي په راتلونکو کې چې زموږ کارونه بیا اسانه کېږي. انشاءالله بیا تاسو هلته توپیرونو باندې پوهیږئ. او تر څنګ یې که زه یو مثال کې زه تاسو ته واضح کړم، د مثال په ډول وګورئ. مثلا دغسې یو آبجیکټ ده، تاسو غواړئ دا رنګ کړئ یا حج کاري پکې وکړئ، تاسو راځئ اول دلته حج ته یا هم ګریډینټ ته پاتې نه چې دلته راغلی اجازه راکړئ. مثلا تاسو دلته یو رنګ انتخابوئ، بیا دې ته هغه ټرانسپرنسي او هغه د دید زاویه او نور ډېر په سختۍ سره بیا تاسو سره دا ترسره کېږي او یو لږ څه لانجمن ده. اما که چیرې تاسو راشئ همدغه انجینر صاحبانو تاسو په دغه کې ترسره کړئ، مثلا احمد کې یو دایره تاسو رسم کړ، راځئ حجکاري ته فقط رنګ پکې انتخاب کړئ، راشئ خلاص یې انټر وکړئ، اوکې کړئ، رنګ داخلي ټرانسپرنسي هر څه هلته تاسو د یو جدول په شکل درکړي. اما هلته چې ده په ډرافټینګ د نوټیشن کې بیا توپیرونه لري، نو تاسو کولی شئ چې د هغې څخه په استفادې ډېر خپل کارونو ته اسانتیا ور وبخئ. ورپسې ورک سپیس سیټینګ. ورک سپیس سیټینګ مثلا تاسو راشئ دلته، تاسو غواړئ چې تاسو سره دغه کوم ورک سپیسونه یا همکاري صفحې یا کاري ځایونه چې دي تاسو غواړئ یو دانه پاتې دې نه استفاده نه کوئ، فقط اړین ده چې د هغه ټیک مارک دې ځینې لرې کړئ او راشئ اوکې ووهئ. وګورئ اوس شته دی، بیا هم زه وګورم، مثلا د شایق ته لاړ شم، بعضې وخت خیر کار نه کوي، اما که چیرې تاسو وګورئ بېرته دلته راغلی، ما ټیک مارک لرې کړي، اوکې کړئ، خو تاسو ځان سره تکرار کړئ څو ځلې، بعضې وخت همدغسې کوي. اجازه راکړئ چې زه یو څو دانې نور هم ترې لرې کړم. وګورئ اوس احمد نشته، وینئ دغسې بیا یو دانه غواړئ چې بیخي نه وي، بیا تاسو کولی شئ د ورک سپیس سیټینګ له لارې لاړ شئ، همالته د هغې ټیک مارک لرې کړئ، او که چیرې بېرته یې غواړئ چې ووسي بېرته یې ټیک مارک ووهئ او اوکې کړئ، ډېر په اسانۍ سره راځي او ختمیږي. بل آپشن چې دلته موږ سره ده کسټمایز ده. په کسټمایز برخه کې قدرمن انجینر صاحبانو تاسو سره مختلف آپشنونه دي، غواړئ چې هغې اضافه کړئ یا هم حذف کړئ د دې څخه. مثلا ریبون، د ریبون کې یوه برخه تاسو غواړئ چې ټیپس نه وي یا پینل نه وي یا دغه نه وي، تاسو د دې څخه کولی شئ چې هغه تنظیماتو ته یې لاسرسی پیدا کړئ او خپل کوم غوښتنه چې لرئ یا اضافه کړئ یا یې کم کړئ، بیا تاسو کولی شئ د دې څخه خپل هغه غوښتنې ترسره کړئ. او ورپسې ډسپلی ورک سپیس لیبل، تاسو وګورئ دغلته یو توپیر راغی دغه شکل او دغه کې دې څخه استفاده کوو، او که چیرې بیا دا نه وینئ دلته وګورئ اوس شایق لیکل شوی. که چیرې زه دا هماغه کوم ورک سپیس چې موږ جوړ کړی د شایق په نوم، که چیرې زه دا لرې کړم وګورئ هغه نوم یې هم ترې لرې کېږي. دغه آپشن او دغه آپشن دواړه انوټیشن دي چې انشاءالله بیا موږ په راتلونکو درسونو کې پرې بحث کوو او پرې پوهېږو. ورپسې راځو قدرمن انجینر صاحبان، دغه موږ سره د یونټس یا هم د واحدونه دي، موږ په کومو واحدونو باندې غواړو کار کوو، آرکیټیکچر ده، ډیسیمل ده، انجینرینګ ده، فراکشنل ده او ساینټیفیک ده. دا په دغه کې بیا
یو بیل مفصل درس دی انشاءالله پرې بحث کوو چې کوم واحد نه موږ په ټکټ کې استفاده وکړو د سانتي متر میلي متر یا هم انچ دغه باندې انشاءالله بیا بحث کوو دا دغه موضوع ده کله چې بیا پوه شولو بیا په ډېر اسانۍ سره د دې څخه انتخابولی شو دا د دغې موضوع بل موضوع موږ سره چې ده کویک پراپرټیز ده کویک پراپرټیز موږ سره څه مرسته کوي اجازه راکړئ چې زه یو لیر جوړ کړم بیا تاسو انشاءالله په راتلونکو درسونو کې بیا پرې بحث کوو د مثال په ډول زه راځم یو نوی لیر زه جوړوم د وال په نوم دې دپاره رنګ انتخابوم مثلا سور یو څه انتخابوم خلاص ښه اوس زه راځم یو لاین د همدغې باندې یو په لاین لیر باندې زه یو دغه رسموم یا ترسیموم تاسو وګورئ انجینر صاحبانو موږ سره کویک پراپرټیز کومه دنده ترسره کوي که چیرې زه اوس پرې کلیک وکړم هېڅ موږ ته فقط دغه درې نقاط راکوي انجامونه او منځنۍ برخه دغه اما نور څه نه راکوي اما که چیرې دغه کویک پراپرټیز آپشن موږ سره فعال وي او دې باندې کلیک وکړو موږ ته راسن په ډېر سریع ډول سره معلومات راکوي مثلا کالر چې ده بای لیر څه معنا یعنې دا د خپل لیر تابع ده څنګه مثلا تاسو دیوال جوړوئ د دیوال لپاره یو رنګ ورکوي سپین مثلا کړکۍ جوړوئ کړکۍ لپاره ورکوي زیړ نو دغه بایلر هم هغه خپل لیر یا خپل هغه عنصر د رنګ په اساس بیا ورته انتخابیږي چې بیا لیرونو باندې انشاءالله بحث کوو نوم یې چې ده د لیر وال ده یعنې دغه موږ سره دیوال ده او لاین ټایپ یې چې ده بایلر ده چې انشاءالله بیا دې باندې بحث کوو او لاین ویت چې ده هغه ضخامت او هغه نور معلومات بیا موږ تاسو ته راکوي دا هم د کویک پراپرټیز څخه و چې دا عموما آف وي ډېر ښه ده یو موضوع دویم دا بیا موږ سره په راتلونکو موضوعاتو کې کله چې زموږ پروژې ډېر وي مثلا یو 15 دانې خطونه دې نه تېرېږي مثال په ډول اجازه راکړئ یو 15 دانې خطونه داسې تېر شوی ده بیا دا موږ سره ډېر په اسانۍ سره مختلف لیرونه چې بیا موږ سره په اسانۍ سره دغه کویک پراپرټیز مرسته کوي تر څو خپل انتخاب شوی جسم وویني 15 دانې لاینونه دي که چیرې دلته کوم شیپ وي بیا هغه موږ ته راکوي بیا په اسانۍ سره موږ کولی شو چې څه وکړو انجینر صاحبانو خپل دغه مشخص کړو کوم عنصر چې موږ غواړو پرې کار وکړو یا پوه شو بل موضوع موږ سره چې ده هغه لاک یوزر انټرفیس ده د یوزر انټرفیس لاک کول دي چې موږ سره اجازه راکړئ کله چې تاسو یوزر انټرفیس لاک کړئ بیا تاسو کار نشئ کولی په دغه کې تغییرات نشئ راوستلی ګټه یې دا ده موږ سره چې دغه وګورئ زه کنټرول یو پراپرټیز راوړم وګورئ زه چار چې ته وغواړم اوس دا زه نشم وړلی نورو ځایونو ته او که چیرې وینئ ځکه دا لاک ده او که چیرې دا بیا دغه یې موږ تاسو سره عام وي بیا موږ کولی شو چې دې خپل هغه بعضې پیجونو ته چې څه ورکړو تغییر ورکړو او هغه له یو ځای څخه بل ځای ته ویسو د دې دنده موږ سره دغه ده لکه لامبو وهونکي حالت باندې موږ ورته ورکولی شو او ورپسې بل موضوع چې ده هغه موږ سره ایزولیټ آبجیکټ ده ایزولیټ آبجیکټ موږ سره انجینر صاحبانو مثلا تاسو یو دانه مثلث رسم که همدغسې تاسو راځئ یو دانه دایره رسموئ همدغسې تاسو راځئ یو دانه لاین رسموئ ایزولیټ آبجیکټ موږ سره څه کوي که چیرې موږ سره ایزولیټ آبجیکټ مثلا فعال وي مثلا زه راځم دغلته یو دایره رسموم خو زموږ او ستاسو دغه پروژه ډېر دروند شوی مثلا یو لوی پروژې باندې کار کوئ تاسو غواړئ چې هغه ستاسو د پروژې دروندوالی کم شي بعضې عناصر چې تاسو رسم کړي غواړئ چې هغه هایډ کړئ پټه کړئ تاسو هماغه جسم انتخاب کړئ او ایزولیټ آبجیکټ یا هایډ آبجیکټ ووهئ وګورئ اوس هغه دایره موږ سره شته خو فقط موږ پټ کړی کله چې زموږ پروژه ترسره شو بیرته کولی شو د پروژې په آخره کې راشو اینډ آبجیکټ ایزولیټ ووهو موږ ته بیرته یې راوړي ما تاسو ته وویلې د دې مرسته موږ سره په څه کې ده څه مرسته کوي موږ سره دا مرسته کوي موږ سره انجینر صاحبانو چې کله چې زموږ پروژې درندېږي د دې مرسته بیا دا ده چې هغه پروژه موږ ته سپکوي او بیا په اسانۍ سره موږ او تاسو که چیرې زموږ کمپیوټر دروند یا هم ضعیف وي دروندوالی نه کوي
د ایزولیټ آبجیکټ دغه مرسته ومومي سره چې ایزولیټ آبجیکټ هایټ همغه هایټ چې ووایي هایټ کوي موږ سره دا د دې برخې څخه. بله برخه انجینر صاحبانو موږ سره هارډویر اکسلریشن ده. هارډویر اکسلریشن موږ سره څه کوي؟ که چیرې زه دې باندې کلیک وکړم، اجازه راکړئ. ګرافیک پرفارمنس رایټ کلیک پې وکړئ او بیرته یې دغه صفحه موږ او تاسو ته خلاصوي. دلته انجینر صاحبانو موږ ته هغه زموږ د کمپیوټر ظرفیت او زموږ د کمپیوټر سرعت موږ ته ښکاره کوي. کله چې زموږ او ستاسو کمپیوټر قوي وي دغه ایزولیټ آبجیکټ خپله فعالیږي، او که چیرې دغه ایزولیټ آبجیکټ زموږ کمپیوټر ضعیف وي بیا دا بند وي. د دې مرسته موږ سره څه شی ده؟ کله چې زموږ کمپیوټر ضعیف وي وګورئ زه یو لاین رسمومه، دغه لاین تاسو وګورئ ډېر داسې سلو ځي، خو زما کمپیوټر لږ څه سرعت یې ډېر ده، قوي ده، لږ څه سم نه ښکاري. اما که چیرې همدغه ایزولیټ آبجیکټ زه آن کړم، اوس آن دی آف ده که نه، زه وکښږم، اوس وګورئ زه چې لاین رسموم ګوره ډېر وروسته ما پسې راځي، وینئ؟ وګورئ یا مثلا یو بل مثال کې که چیرې زه تاسو دا واضح کړم، وینئ ډېر په آهستګۍ سره موږ ته دغه جسم ښکاره کوي. زه وګورئ دغه ټرانسپرنسي ما ورته لږ ورکړی و دا چې ډېر کم اوکې به شي. اوس وګورئ زه غواړم دغه جسم چې څه کړم موو یې کړم. وګورئ انجینر صاحبانو ډېر په ما جسم کله موو کړی دغسې بیا دغه موږ ته راکوي، خطونه پاتې کېږي او ډېر په سختۍ سره بیا دا دغه کېږي موو کېږي. اما که چیرې ایزولیټ یا هم دا موږ سره آن وي او دا اوکې کړو بیا دومره سختي نه کوي، وینئ ټول پاک شو، یعنې زموږ هغه کمپیوټر په سرعت سره کار کوي. خو اړتیا ده چې زموږ کمپیوټر هم باید قوي وي، که نه بیا کار نه کوي. دا د هارډویر اکسلریشن. بل موضوع چې د موږ سره کلین سکرین ده. کلین سکرین موږ سره کله چې غواړو په فول سکرین د خپل کمپیوټر وګورو یا د خپلو ټیکټ صفحه پروژه په فول سکرین شکل سره ووهو، بیا کولی شو چې د څخه استفاده وکړو. وګورئ فول سکرین شو، بعضې ګر چې فول سکرین داسې نه خو بعضې عناصر دلته موږ ته ښکاره کوي، بیرته یې ووهئ دغسې راځي. دا د دا هم موږ سره د څه کومه برخه و؟ کلین سکرین. او راغلو آخري موضوع ته یا آخري بټن ته په دغه برخه کې چې هغه کسټمایزیشن ده. کسټمایزیشن موږ سره انجینر صاحبانو کومه برخه کې کارېږي؟ دغه کوم عناصر چې تاسو دلته ګورئ یا کوم آپشنونه، که چیرې تاسو غواړئ دا وي یا نه وي تاسو کولی شئ چې د دې څخه ټیک مارک لرې کړئ، دا خپله لرې کېږي. مثلا زه غواړم کلین سکرین نه وي، دغه نه وي موږ سره آپشن کلیک کړئ وګوره ورک شو. مثلا غواړئ ګرافیک پرفارمنس نه وي آبجیکټ لرې کېږي، ایزولیټ آبجیکټ نه وي، دا دغه نه وي. همدغسې څومره چې تاسو لږ کوئ سلو ورک کېږي، وینئ زموږ عناصر بیخي کم شو. وګورئ همدغسې سلو لرې کېږي. که چیرې بیرته ټیک مارک ووهئ راځي. نو د دې ګټه څه ده انجینر صاحبانو؟ بعضې هغه عناصر چې موږ تاسو لپاره یا هغه آپشنونه چې ضروري نه وي د هغې ټیک مارک که چیرې لرې کړو بیا ښه ده. یو خو د صفحې ډېر برخه به ونه نیسي. یو موضوع. دویمه موضوع دا وایي چې زموږ کمپیوټر که چیرې کمزوری بیا لږ څه دروندوالی کوي. نو دغه د نن ورځې دغه موضوعات قدرمنو انجینر صاحبانو چې موږ تاسو د دغې څخه شروع کړی وه، ما خپل د وعدې مطابق او پر دغې ځای مو پای ته ورسېده. وشته ممکن بعضې عناصر ما دلته نه وي تشریح کړی یا دلته انشاءالله ما په تېرو ځله مو ویلې چې کله چې وخت راغی د وخت مطابق همغه موضوعات ته په کتو سره پرې بحث کوو. نو دا زموږ شپږم درس قدرمنو انجینر صاحبانو بیا هم له تاسو څخه هیله کېږي چې تر څو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. که چیرې کوم پوښتنه سوال یا انتقاد لرئ کولی شئ د کمنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ. ښه وخت ولرئ، ښه چارې تر بیا سره